سلطان علي شاه سلطان علي شاه د زمانشاه زوی، د تیمورشاه لمسی او د احمدشاه بابا کړوسی و. کله چې په افغانستان کې خپلمنځي جګړې شروع شوې، شاه شجاع د محمود له لاسه سیکهانو ته وتښتېد. محمود له فتح خان سره په ناځواني کې یوازې تر هراته محدود شو، نو په کابل کې بارکزي وروڼو واک ته ورسېدل. هغوی هم په خپل منځ کې آرام نه کښېناستل. هر سردار خپل پاچا پیدا کړ. محمد اعظم خان ایوب شاه د تش په نوم پاچا په توګه ومانه، او دوست محمد خان سلطان علي شاه د تش په نوم واکمن په توګه مانه. دا دواړه پاچاهان په یوه قصر کې اوسېدل. د دوست محمد خان او سردار اعظم خان ترمنځ تر ډېره په دې مجادله وه چې کوم یو به پاچا کوي. خو دلته سلطان علي شاه او ایوب شاه هم غلي نه کښېناستل. یو د بل په ضد یې دسیسې شروع کړې، او د یو د بل د راپرځولو لپاره یې سرداران د ځان تابع کول. دا دواړه سدوزي شهزادګان د ژوند تر وروستۍ مودې خپلواکۍ ته ونه رسېدل، او د بارکزي سردارانو په لاسونو کې لوبېدل. په پایله کې د ایوب شاه زوی شهزاده اسماعیل راولاړ شو، او سلطان علي شاه یې د خوب په خونه کې خفه کړ، او په دې توګه له دوو لاسپوڅو شهزادګانو څخه یوازې ایوب شاه پاتې شو.